سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اول حصہ سل آیاتونه. اول حصہ کی اوله مسئله اثبات التوحید ذکر کئی. دویم حصہ یوسل یونه تر یوسل شپږ اویایمه پوری. و دویم حصہ کی دویم مسئلہ اثبات الرسالت ذکر کئی. دریم حصہ یوسل اویانه 253 پوری. په دریم حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی. څلورم حصہ 254 نا تر اخره پوری. په څلورم حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کئی. اول حصہ چې سل آیات دی دا مزید تقسیم دے په دریو ابوابو. باب اول شل آیاتونو. اول باب کې بیان دا غدریو ډلو وشو کم چې سورۃ الفاتحه کې اجمالاً ذکرو، دلته مفصل ذکر شویو. باب دوم 20 آیت نا تر یو کم 40 پوری. په باب دوم کې هغه اصل مسله و اثبات التوحید په خطاب عام سره. باب سوم شروع شوی د آیت نمبر 40 نا دا تر آیت نمبر 90 پوری دی. شپږ خطابات کی دلتا خاص بن اسرائیل ہوتا. اول رکو دا بطور تمہید روڑی. تمہید کی درے اصول د یہودیت ذکر کئی: تحریف، کتمان حق و ترک عمل. داغی مقابل درے صفات د مومنانو ذکر کئی: صبر، صلاة و ایمان بالآخرت. خطاب بن اسرائیل تشویو. بن اسرائیل دا ما تاسو ته ویلیو چې اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام نومو په عبرانی کې اسرا معنا بدیل معنا الله، گویا کې په عبرانی ژبه کې عبدالله ته اسرائیل وای. نو دی خلکو ته چې په مدینه کې وو، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع، دا یهودو دی یهودو ته بن اسرائیل ویل. ځکه دا د آدم علیه دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي. نو دی وجه خطاب دوی ته شوی و د موجوده بن اسرائیل ہوتا چې دا هم د یعقوب علیه السلام بچیو. په دې خطاب کې مونږه اول امر ذکر کړو: اذکروا نعمتي انعمت علیکم، چې نعمتونه زما یادوي په خپل ځان. دا اول امر چې د الله د نعمتونو یاد دهانی کوي. دویم امر: اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم، چې تاسو کومې وعدې ما سره کړې دي نو هغه پوره کړئ، هغه انجام ته ورسوئ. دریم امر: وایایا فرهبون، زمانه ویریږئ، یره زمانه وکئ. دا مسله د عبودو منئ. نو درې اوامر ورته ذکر شویو. اوس کوم آیت چې ما ولستو په دې کې یو بل امر ذکر کئ، بیا ورپسې 2 نواهی راوړي.
او بیا ورپسې یو امر ذکر کوي وایي کې دوه اوامر دي دوه نواهی دي په دې آیت کې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم دا بل امر دی چې ایمان راوړي په هغه څه چې ما رالیږلی دی تصدیق کوونکي د هغه کتابونو چې تاسو سره دي په کتبو باندې تاسو ایمان راوړئ صرف تورات انجیل زبور نه چې دا اوس مې کم رالیږلی په دې ایمان راوړئ او بیا ورته اول نهي ولا تکونوا اول کافر به انکار ونکئ په دې باندې تاسو اول او بیا دویم نهي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او زما پایتونو باندې پیسې لګي هم ماخلی او بیا ورپسې امر راوړي و ایایا فتقون او خاص زمانه ویریږي نو په دې آیت کې دوه اوامر دوه نواهی یادا چې وروستو آیت کې ذکرو د توحید د باری تعالی وروستو آیت متعلق توحید سره لکه خطاب په یا بنی اسرائیل سره شوی اسرائیل عبد الله عبد الله بنده د الله او د الله بندگی به کول استاسو پلار نو تاسو هم د الله بندگی وکئ او داغه نعمتونه را یادوي او هغه وعده ور سره تاسو پوره کوي کوم چې تاسو لوح کې کړو لوح محفوظ کې وګیا کې رستو آیت متعلق د توحید سره چې توحید ومني اوس د آیت تعلق د قرآن سره او د پیغمبر سره چې په قرآن باندې ایمان راوړي او په پیغمبر هم ایمان راوړي انکار ته ونه کوي ورستو امر په توحید دلته امر په بیان په ایمان د کتاب او پیغمبر وامنو دا و عاطفه ده دا په ما قبل باندې عاطف ده قدام عمر ده د اوامر د باری تعالی نه هر کله چې نعمتونو مرایات ک پزان او لوز پر کولو ته تیار شوي او یره درکې د الله تعالی نو سو کی وامنو او ایمان راوړي بما پاغسان زلتو چې مارا لګلې دي وامنو اشاره اغه ایمان شرعي تکي چاغه تصدیق بالقلب اقرار باللسان او عمل بالجوارح دي پزړ سره تصدیق مو کوي پجیب اقرار مو کوي او عملم ظاهر کی چې تاسو ایمان راوړې دي او بقایم په ایمان باندې د دې په قسمونو د دې په معنیو مون مخ کې بیان کړي دي په بقره آیت نمبر 3 کې امنون دلاندې وامنو او ایمان راوړي بما پاغس انزلتو چې مارا لګلې دي بما پاغس انزلتو الله وی مارا لګلې دینه مراد څه شی دی دینه مراد قران دی او داروستو قرینه مصدقا لما معكم دا په دلیل دی دا په دی باندې دلیل دی داروستو قرینه مصدقا لما معكم ځکه قران تصدیق کوونکی دی د نورو کتبو نو بما انزلتو کی اشاره قران ته آیت سلو ختم مونږ ویلې ده تاسو خبر نه وامنو ایمان راوړی بما پاغس انزلتو چې مارا لګلې ده مراد قرآن کریم دی او بن اسرائیلو په قرآن باندې راشي ایمان راوړی کتا سوای مونږ تورات باندې ایمان دی الله را لګل نو دا قرآن هم الله را لګل راشي په دې ایمان راوړی او بیا دا داسې کتاب نه دی چې تاسو د پیغمبر او داغه کتاب سپکاوي وکینا مصدقا تصدیق کون کې د لما داغه سم محکوم چې تاسو سره دي تاسو سره چې سدي داغه تصدیق هم کوي دا ویم چې هغه حق په خپل وخت کې بر حق راشي تاسو د دې قران تصدیق کوي او په دې قران ایمان راوړي ورخلک وي ويره مسلمانان په دې کې تعصب ډیر دی خاص کرغه خلک چې بهر ملکونو کې دي یو دوه ټکی سبق یل تویلی او د دین نه به خبري نوغه خلک دا خبرې کی چې مسلمانانو کې تعصب ډیر دی
تراشه حقیقی مسلمان وګوره هغه د تعصب نه پاک دی. دا غي ایمان په تورات هم شته، دا غي ایمان په موسی علی السلام هم شته، دا غي ایمان په انجیل هم دی او په عیسی علی السلام هم دی چې د الله پیغمبرانو برحق په خپل وخت کې او هغه سره د خپل پیغمبر او د کتاب تصدیق هم کوي. نو دا تعصب واستغه خلقو کې وګوره، نصاراو کې وګوره، يهودو کې وګوره، آیا هغه داسې مني چې زمون پیغمبر او زمون کتاب حق دی نو قرآن هم حق دی؟ نو دا تعصب چا کې شو؟ يهود دا مني چې قرآن حق دی، پیغمبر علیه السلام حق دی. د پیغمبر ګستاخیانې کوي، ای پسې بکواسات کوي، ای پسې فلمونه جوړي. نو تعصب چا کې راغی؟ تعصب مونږ کې دی او کو پاغي کې انصاف پکار دی. قرآن داسې کلام دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دغه څه محکوم چې تاسو سره دی. تصدیق نه مراد څه شی دی؟ د دې اوسو توجیهات دي. مصدقا تصدیق کوونکی یعنی تصدیق کوونکی معنی چې داغه د رښتیاو ذکر کوي، چا هغه رښتیاو بالکل وو حقیقتو، او محکوم خطاب دی ته کړه دې چې تاسو سره سدي داغي تصدیق کوي. یو قسمه تسلی ورکي، تاسو سره کوم کتابونه دي داغه کتابونو تصدیق کوي، تاسو سره د پیغمبر کمی طریقې دي داغي تصدیق کوي، راشي په دې قران ایمان راوړي. نو تصدیق نه مراد څه شی دی؟ یا خدا چې داغي په کتابونو کې د دې قران او د پیغمبر ذکر وو، نو معنا دا شو چې تصدیق کوون کې د استاذ د کتابونو، استاذ په کتاب کې داو چې دا یو پیغمبر برازي داغه نوم به احمد وي، قران برازي فرقان. نو استاذ کتبو کې داو قران راغې فرقان راغې، نو استاذ د کتابونو تصدیق یو کو چې او هغه کې دا خبره و دا حقیقت. نو پکار دی تاسو په دې خوشاله شئ چې تاسو د کتاب تصدیق وشو، تاسو د کتاب خبره رښتیا شو، ادیب په دې خپکیږي. لکه سورۃ الصف ګورئ، یو شپیتم سورۃ دی، بطور نمونه یو آیت، بطور نمونه یو آیت چې کتب سابقو کې د پیغمبر ذکرو د نبی علیہ السلام. سورۃ الصف یو شپیتم سورۃ آیت شپږم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، او یاد کا کله چې ویلو عیسی زوی د مریم، یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام، انی رسول الله الیکم، یقینا ز پیغمبر د الله امتاز تا، مصدقا تصدیق کوونکی لما دغه کتاب بین یدی چې مخکې زمانو من التورات یعنی تورات. نو عیسی علیہ السلام د تورات تصدیق کولو، و مبشرا او زیر ورکوونکی برسول په یو عظیم الشان پیغمبر سره. ګوره یو تصدیق کوونکی د تورات یم دی لراغله، دویم دی د پاره چې زیر در کم تاسو ته په یو پیغمبر یاتی من بعدی چې راځي په زمانه پس، اسمه احمد، نوم داغه د احمد. ګوره عیسی علیہ السلام ذکر د تورات هم کو چې تصدیق د تورات هم کوم، دو معنا دا د دې پیغمبر بشارت زیر دا په تورات کې هم، او عیسی علیہ السلام په خپل ژبه وینو انجیل کې هم. استاد په کتبو کې د دې پیغمبر ذکر او د قران ذکر چې پاغه باندې به کتاب راځي، پیغمبر برازي نوم به احمد وي. قرآن داسې تصدیق کوونکی کتاب دی چې تاسو د کتابونو د دې خبرې تصدیق کی چاو، تورات کې دا خبره وا، انجیل کې هم دا خبره وا. دا یو توجیه. یا مصدقا لما معکم، تصدیق کوونکی دا غسه معکم چې تاسو سره دی، تاسو سره سدي، تاسو کتاب تورات، تاسو کتاب انجیل، ستاسو پیغمبر موسی، ستاسو پیغمبر عیسی. دراشه قرآن کریم داغی تصدیق کی چاو، پیغمبرو موسی علیہ السلام تورات پہ نازل شویو، بالکل حقیقت.
پیغمبر عیسی علیه السلام انجیل په نازل شوی او ګڼ آیتونه د قرآن کریم په دې گواه دي. نو داسې تصدیق کوونکی دی قرآن چې ستاسو د کتب او ستاسو د پیغمبرانو تصدیق کوي چې او دا حقیقت کې واقعات ذکر کړي دی په طور حالت د هغوی. یا مصدقا لما معکم، تصدیق کوونکی د هغه څه چې تاسو سره دي. ستاسو په کتابونو کې چې کوم اصل لیکلی شوی دی د توحید هغه په دې قرآن کې مشته. نو مصدقا یعنی موافقا، موافق دی لما د هغه څه معکم چې تاسو سره دي. ستاسو په کتابونو کې چې کومه مسله ده هغه په دې قرآن کې مشته. یو خدا چې تاسو خپل پکې تحریف کړی دی هغه مړولی دی، هغه نه. حقیقت کې چې کم توراتو، حقیقت کې چې کم انجیلو، پاغې کې مسله هغه مسله وه چې کم د قرآن کریم سره موافقت دی. او قرآن په دې خپله شاهد دی. لږ وګورئ سورت بني اسرائیل چې قرآن څنګه تصدیق کوي د هغې د کتبو، نو په دې انداز هم تصدیق کوي چې قرآن هم هغه مضمون ذکر کوي کم مضمون چې په تورات او انجیل کې وو. لکه سورت بني اسرائیل، سورت الاسراء 18 نمبر سورت، آیت د دې د 2: واتینا موسی الکتاب، او ورکړو مونږ موسی علیه السلام له کتاب، وجعلناه هدن، او ګرځولې مې دې کتاب له هدایت، لبنی اسرائیل د پار د بنی اسرائیلو. دلته نه ثابت شو چې د موسی علیه السلام راتګ ګوره حقانیت داغه تصدیق داغم کوي، داغه د کتاب تصدیق مو کو او د دې تصدیق مو کو چې دا هدایت خو د پاره د بنی اسرائیلو. مسله پکې سوا الله تتخذوا من دوني وکیلا، منی وی تاسو بغیر زمانه وکیلن بل ذمہوار. مسله پکې د توحید وا. نو ګورم من لا تتخذوا من دوني وکیلا، اوس دغه مسله دا د تورات د په تورات کې دغه خبره ولا تتخذوا من دوني وکیلا، او دغه خبره په دې قرآن کې هم شته. کدی د پاره وګوري سورۃ مزمل، سورۃ المزمل سورت نمبر دے 83 73 نمبر سورت، آیت د دې د 9: رب المشرق والمغرب، پالون کې د مشرق او د مغرب، د مشرق مغرب کې چې سدي هغه پالي، یا په شرق او غرب کې چې سکیږي هغه ټول د الله تعالی په امر سره کیږي. لا اله الا هو، نشتا حاجت سرکول والا بيد دی الله نه. نو فتخذوه وکیلا، ونی وی دی الله لازم وار. ګوره دا مسله په قرآن کې مشته، دا مسله په تورات کې هم. نو په دې انداز سره قرآن مجید تصدیق دغه سابقو کتبو کوي. مصدقا تصدیق کون کې دی لما دغه څه معکم چې تاسو سره دي، تاسو سره چې سدي دغه تصدیق هم کوي. سورۃ المائده کې به واقعه راشي داغه نجاشی بادشاہ د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عثمان، جعفر طیار او نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین اول هجرت کو په طرف د حبشې ته تللیو. نالته ورپسې مشرکانو د عمرو ابن العاص په مشارت کې یو وفد لېږه چې تلاړ شه نجاشي بادشاہ ته ووایه دا شریر دی زمونږ د وطن نه راغلی، ستا وطن ورانوي. هغه ډېر هوښیار انسان و نجاشي بادشاہ، هغه داسې فیصلې نه کو ډایرکټ. نو هغه وویل چې د دې نه یو تن راولئ، جعفر رضی الله عنه یې بوتلو. نو هغه ورته قرآن کریم سورت ولوستو، سورت مریم. نو چې سورت مریم یې ورته لوستو، صحت پورې چې ورسېدو نجاشي بادشاہ عیسائی و، دی په جړا شه، سترګو نه اوښکې روانې وې. نو چې څنګه د قرآن درس ختم کو، نو هغه تیلې راواغسته، وایي که ذره بر وایي په قرآن کې او زموږ په کتاب کې چې سو وایي که د دې تیلې عمرم فرق پکې وي. نو ګور هغه نجاشي بادشاہ هغه دغه اصل انجیل نه خبرو، قرآن کریم چې ورته کوم بیان وکړو سورت مریم کې بینه دغه بیان په انجیل کې و. هغه په جړا شو
عمرو ابن العاص او نور یو شړلو مسلمانانو ته چې سو پورې پاتې کېدې شي پاتې کېږي. قرآن مجید داسې تصدیق کوي د کتب سماویو. نو دا دریم امر شو چې الله فرمایي ایمان راوړئ پاغه چې ما را لېږلې، تصدیق کوونکې دغه کتابونو چې تاسو سره دي. بیا اول نهي ولا تکونوا اول کافر به، ولا تکونوا مکیږئ اول کافر به، اول کافر به انکار کوونکې به په دې قرآن. کفر په مقابله د ایمان راغلی مراد ته انکار دی دلته، او مکیږي اول انکار کوونکې به په دې قرآن. په قرآن تاسو اول منکرین نشئ. دلته یو اعتراض راځي او سوال راځي. الله فرمای ولا تکونوا اول کافر به، او مکیږي اول انکار کوونکې په دې قرآن. مطلب که انکار مو کو نو اول انکار کوونکې به تاسو یې. نو سوال دا راځي چې دا خو د مدینی خلکو ته خطاب دی، د دې اهل الکتاب ته خطاب دی. دین قبل 14 کاله مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړو، نو اول کفار خوالته چې هغه انکار کړو. اوس دیږي کې دوی ته ولې وی چې تاسو به اول کافران شئ. دا سوال دی چې اول کافران خو په مکه کې هم مشرکان، نو دی بیا څنګه اول کافران کیږي؟ د دې جواب یو جواب خدا دې د دې خبرې چې په دې کې اشاره کوي دیتا چې په اهل الکتاب کې به اول انکار کوونکي تاسو یې، که انکار مو کو. ځکه تاسو نه وړاندې په اهل الکتابو کې چا د دې مسلې نه انکار، د قرآن نه انکار نه دی کړی، نو تاسو به پکې اول شئ. او چې په انکار کې اول شوي دا ستاسو د تباهۍ دپاره کافي دی. نو یا خود دی وجې ورته وی چې اوس دلته دا خلق جدا دی او خطاب دی ته دی. نو خطاب اهل الکتاب ته نو اشاره څه ته شوه چې تاسو په اهل الکتابو کې اول منکرین شئ. یا دویم جواب ورته ولا تکونوا اول کافر به، او مکیږي اول انکار کوونکې په دې قرآن باندې. تو جواب دا دی چې اول انکار د دوی ولی ذکر شو؟ یو د عوامو انکار وي، دا لازمی ده. مطلب د چا په دې څه پروا نه وي. بل انکار د علماو دی، دا متعدی ده. د دوی د وجې چې د دوی کم مقتدیان وي نو هغې بیا انکار وکړي. یو عام سړی که په قرآن باندې انکار کوي لکه ابو جهل او نور مشرکان امیانو، نو خلک هغې له څه توجه نه ورکوي، څه حیثیت ورکوي نه، نو وایي بس عام سړی انکار وکړو موږ ولې وکړو. نو بل خوا علماو د بن اسرائیلو یهود نصارا، نو د دین کار بیا داسې انکار و چې دی پسې ډلې وي د دې مقتدیانو د دې مریدانو. نو که دی انکار کو نو هغه خلکو به هم ورسره انکار کولو. نو بیا په انکار کې دوی اول شول، د ټولو نه مخکې لاړل. د هغه مکې د مشرکانو نوم چې ځان سره نورم تباه کړ. نو یا خو اشاره دی ته کوي ولا تکونوا اول کافر به، او مکیږي اول انکار کوونکې په دې قرآن. داسې انکار چې ستاسو د وجې نور خلک هم انکار وکړي، نو دې وجې ورته اول کافر به وې چې اول انکار کوونکې به شي. داسې انکار کوونکې چې نور خلک به ستاسو د وجې انکار کوي. یا دا چې د مکې مشرکان دا عوامو او د مدینه دا منکرین یهودیان دا علماء و ملیانو، ناغیم چې انکار کړی دی هغه صرف د دوی د دې خبرو د لاسه، د دې د دې بیاناتو د لاسه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن خلاف ولګیاو. په دې وجه ورته اول کافر وی چې د دې د وجه هغې هم ګمران شوي دي او هغې انکار کړی دی.
دا یاد وساتي پاره زمانه کې داسې وي لکه زمونږ دی دور ته وګوره امیان ښه خلکي چې ورته مسله کې قرآن او حدیث ناغي مني او چې امیانو کې خرابېږي خلک ډلې جوړېږي نو دا ټول د دې ناکاره او د دې بیکاره مولیانو د لاسه دی برسره منبر ورته هغه غلو خوري هغه الفاظ وي هغه غلط عقاید ورته بیان کی غلط اعمال ورته بیان کی بدعت چې بیا دین و یاره عالم دی کنه نو دا عالم خبرو پسې په پټو سترګو رواني نو یو امیانی یو علمائی د علماء ډیره سری دیو جو علماء له دا پکار دی چې هغه ډیر احتیاط کی په هر نگاه سره ځکه هغه پسې خلک رواني چې خلک تا فالو کی تا پسې روانيږي نو کته په غلطو زیاب په غلطو کې در پسې روان شي ابو ير عالم دی پويږي نو زنه پويګم دا چې کم کار کیا به صحیح وي نو هغه مو کی ته به خبرم نه عمل نامه به داسې تپلی شوی د دې غلطو کارونو د لاسه چې بیا به تو ورته ګوري چې دا د کم ځای راغلی دی بیا به درته ویلي کېږي دا ستا دغه انکار د وجې تعلیم وي ته پوهېدې تا انکار کړو تا پسې نور خلک هم په دې انکار کې روان شوي ستا تابع وو دې وجې ستا عملنامه کې دا لیکلی شوی دی ولا تکونو اول کافر به او مه کېږي اول انکار کوونکې په دې قرآن په اهل الکتابو کې چې اول منکرین به تاسو شئ یا او مه کېږي اول انکار کوونکې په دې قرآن هغسې انکار چې ستاسو د وجې به ډېر خلک انکار کوي داسې اول منکرین نه شئ یاد وساتئ د سر نه یاد ساتئ چې دلته خطاب چاته کیږي بن اسرائیل ته اذکرو کې امر اغیتا اوفو کې امر اغیتا فرهبون یا فرهبون کې امر اغیتا امنو کې امر اغیتا ولا تکونو کې نهی د اغوینا نو دا مخ کې چې راځي ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا نو پدې کې نهی چاته دا نو ان شاء الله تعالی پدې به سبانی سبق کې بیان کو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.